اتم لار مؤمنانو د نجات د دې معصیت او د دې ګناه نه هغه تقوى الله عز وجل د الله رب العزت هیره د چې وسړی د الله نویریږي ځان کې تقوا پیدا کول او دویم لار صبر دی په سورۃ یوسف کې الله رب د دواړه ذکر کړی دی چې انه من یتقی ويصبر هغه څوک چې ځان کې تقوا پیدا کی تقوا ځکه الله فرمایي من یتق الله یجعل له مخرجا څوک چې الله نویریږي الله به دې د پاره لارې کولاوي ډیر خلکو تاسو ورې نکاحونه نه کیږي او نکاح حلال نشي پیدا کولای وجه دا چې د بده ځواني کې ځان غلط استعمالي په دې کې تقوا نه پرهیزګاری پکې نه په چیرته دې کې تقوا وي الله رب عزت بداله دې ته اسانه کړی چې ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب دا زینب رزقونه حاصل کړی چې د دې ګمان بنوي د ډیرو خلکو چې تقوا پکې نه وي د دې معصیتونو د دې نافرمانیانو صغیر وي کله چې سړی کې تقوا پیدا شي او د الله یره پیدا شي د الله سره تعلق پیدا شي اس کله دې معصیت او دې ګناه ته نه نږدې کیږي